12 مې پاس کو خو اوس راته پته نشته چې په کم طرف باندې لاړ شم، کم یو فیلډ واخلم، کم طرف ته مخکې په تعلیم کې لاړ شم چې مستقبل مې هم ښی او دا لار د تعلیم دا لار چې کومه 4-5 شپږ کاله چې دا راته هم صحیح اسانه په کور کې راته وایي چې چېرته لاړ شه، میډیکل طرف ته لاړ شه، څوک راته څه وایي چې چېرته طرف ته لاړ شه، انجینیرینګ طرف ته لاړ شه، څه ملګري مې وایي چې نن سبا خو د کمپیوټر دور دی، چېرته لاړ شه، کمپیوټر طرف ته لاړ شه. دغه شان څوک څه وایي چې څه شروع کړه، بزنس شروع کړه، څوک وایي چې نه ډپلومې شارټ کورس یې وکړه، او څوک وایي چې په فریلانسینګ باندې کار شروع کړه. نو کوم طرف ته سړی لاړ شي؟ سړی څه شي؟ کنفیوز شي. او دی په اخره کې اکثر چې کوم طرف ته ملګري دي نو د هغو سره لاړ شي، په ړندو سترګو لاړ شي او بیا ورته پته نه وي چې مخکې څه کول پکار دي او څه نه دي پکار. نو دا ویډیو ډېر په توجه سره واورئ، تاسو به پوهه کړئ چې موږ له کوم فیلډ اخیستل پکار دي او کوم فیلډ اخیستل نه دي پکار. په اوله کې تاسو ته دا خبره زه وکړم چې یو فیلډ هم وړوکی فیلډ نه. همیشه دا یاد په ذهن کې ساتئ چې ټول فیلډ چې کوم دي، کوم چې موږ په دې بورډ باندې ټوټل لیکلي دي، که هغه د میډیکل دی او که د انجینیرینګ دی، که هغه د کمپیوټر دی، که هغه دلته زموږ سره د پیور ساینسز دی او که د کامرس دی او که د آرټس او هیومینټیز دی او که دلته شارټ کورسز ډپلومې دي یا بزنس دی یا فریلانسینګ دی، ټوټل چې کوم دي دا څه دي؟ وړوکي فیلډونه مې دا ټول غټ فیلډونه دي، خو ډیپینډ کوي په تا باندې چې ته کوم ځای ته ځان په دې کې رسوې. نو اوس یو فیلډ به مونږ په نمبر باندې ډسکس کوو، ایکسپلین کوو به، خو د هغې نه مخکې تاسو په دې 3 خبرو باندې خامخا څه وساتئ؟ دهان وساتئ چې کله مونږ یو فیلډ وایو نو تاسو ګورئ چې په هغې کې ستاسو انټرسټ دی او که نه. اولنۍ خبره، مین خبره، لازمي خبره، ستا انټرسټ، ستا شوق په دې فیلډ کې شته او که نشته. داسې فیلډ ته به چېرته هم نه ځي چې ستا پکې مرضي نه وي، ستا پکې شوق نه وي او تا له هغه فیلډ خوند نه درکوي چې ته په هغې کې دا سبق ووایې یا په هغې کې څه کار کوې چې تا له خوند نه درکوي، هغه فیلډ ته به نه ځي. ته مونږ څه وایو؟ انټرسټ ورته وایو. نو اولنۍ او مین خبره چې ده هغه انټرسټ. چې کوم یو فیلډ مونږ وایو نو ته پکې خپل څه ګوره؟ انټرسټ ګوره چې انټرسټ پکې ستا شته او که نه. دویم سکیل، که ستا سره د هغې مطابق سکیل آلریډي موجود دي، لکه فار ایگزامپل زه ځم میډیکل طرف ته ځم او آلریډي زما په میډیکل کې یا زه په فارمیسۍ کې چېرته ناست یم، میډیکل سټور کې ناست یم، یا دغه شان څه هاسپټل کې ما لږ غونته کې کار کړی دی، یا ما په لیب کې چېرته لږ کار کړی دی، یا ما په چېرته ریډیالوجي ایکس رې وغیره کې لږ کار کړی دی. نو ته سکیلز دا څه نه څه سکیل زما سره شته، نو دا د دې سره بلکل زما بیک ګراونډ څه کېږي؟ لینک کېږي. خو دا دویمه خبره ده. اولنۍ خبره څه ده؟ انټرسټ. شوق پکار ده د یو فیلډ سره، که ستا پکې شوق او انټرسټ وي نو ته له بیا مزه درکوي چې کله دا فیلډ کې، که پکې نه وي نو بیا به غټه مسله تا ته جوړېږي وروسته. نو انټرسټ ګوره، بیا پکې شاته خپل سکیلز هم ګوره چې شته او که نه، آیا ته دا کار کولی شي او که نه. خلک وایي داسې کار نشته چې انسان یې نشي کولی، خو دا خبره غلطه ده. هر یو انسان د هر یو کار دپاره نه وي جوړ. دا خبره هم په ذهن کې خامخا ږدئ چې دا فیلډ زما دپاره دی او که نه دی. دویم، فیوچر ډیمانډ به هم ګورئ. داسې نه چې اوس کرنټلی تاسو یو ډپلوما ډېر زیات شروع دی او هغه تاسو وکئ، د خلکو سره ډېر شي خلک یې کوي، تاسو یې هم وکئ او په فیوچر کې د هغې هېڅ ډیمانډ نه وي. مطلب مې دا دی چې په فیوچر کې هم، مستقبل کې هم کتل پکار دی، لږ اوږد سوچ پکار دی چې 15-10 کاله پس په څه حساب وي زما دا فیلډ به آیا وي او که نه به زه به پکې مخکې تللی شم او که نه شم تللی پکې. نو دا یو څو خبرې دا 3 دا په ذهن کې خامخا ساتئ چې کوم یو فیلډ موږ ډسکس کوو نو اولنی څه دی؟ انټرسټ، دویم سکیل، دریم فیوچر ډیمانډ. مطلب ستا شوق په دې فیلډ کې شته او که نشته، مزه به درکوي که نه چې ته دا سبق وایې. دویم، شاته ستاسو سکیل شته، دا ته کولی شي که نه شي کولی، په ځان د یقین شته او که نه. خلک وایي که نه په ځان یقین پکار دی، چې ستا په ځان باندې یقین و او ته دا کار کولی شي نو بیا به څه هغه فیلډ به چوز کړې. دریم، فیوچر ډیمانډ. فیوچر ډیمانډ مطلب دا دی مستقبل کې 15-10 کاله کې 20 کاله کې دا فیلډ کوم طرف ته روان دی. دا 3 خبرې په ذهن کې یاد ساتئ. راځو اولنی طرف ته. اولنی زموږ سره کوم فیلډ دی؟ میډیکل والا. میډیکل فیلډ کې د ټول نه مخکې څه راغلی دی؟ MBBS. موږ ته پته ده چې MBBS وکړو نو څه به جوړېږي؟ بیا ډاکټر به جوړېږي، د خلکو علاجونه به کوي په هسپتال کې او که په هر ځای کې. خو څه به MBBS مطلب ډاکټر. بیا پکې وروسته سپیشلایزیشن چې دی هغه بیا جدا دی. څوک د زړه ډاکټر جوړېږي، څوک د غوږونو ډاکټر جوړېږي، څوک د هډوکو ډاکټر، څوک د یو شي، څوک د بل شي، مختلف ډاکټرز تاسو معلومي، تاسو به نومونه اورېدلي. دویم چې کوم دی هغه څه دی؟ BDS مطلب ډینټسټ دی، ستا په غاښونو کې هغه کار ساتي، ستا د خولې سره دغه کار. دریم چې دی فارمیسي، مطلب څومره دوايانې دي، میډیسن دي، ډرګز د هغې سره دا تعلق ساتي، ته به دا جوړولو کې هم مدد ورکولی شي یا په دا خلک عوامو ته یا هسپتالونو ته یا سټور ته رسولو کې هم ته مدد کولی شي. فارمیسي چې ته وکړې. نرسنګ مطلب د پیشنټ د مریض خیال ساتل په هسپتال کې یا ته کې د ډاکټر سره به ته یا ته ځانه کلینیک وباسې په هغې کې هم کولی شي. د هغې نه علاوه الایډ هیلث ساینسز، په دې کې مین چیزونه چې دی لیب ټیکنیشن یا لیب والا په لیبارټري کې د کار کوي، مختلف ټیسټونه به کوي. د هغې نه علاوه فیزیوتراپي راځي. دا فیزیوتراپي مطلب ورزش والی ډاکټر ورته هم په پښتو کې وایو. فار ایگزامپل د چا دا مسلز چې دي دا کانټریکټ شوي دي، مسلز کې مسله راغلې ده یا نور څه هډوکي کې مسله دی، ورزش ورکوي. تاسو به لیدلي په
تاسو په دې کلو کې به موجود فزیوتراپي والا دا غینه علاوه ریډیالوجي تاسو بدل ایکس ری والا ام ار آی والا شو سی ټي سکین والا پس کې راځي ریډیالوجي کنده ټول د هیلثي د دې نه علاوه نورم د خود تاسو دا مین خیم دا ټول چې کوم دي اساسي میډیکل والا فیلډ او نه خبريات ساتي کستابه کې انټرست نو دې تراتلی شي راځو دویم نمبر فیلډ ته هغه زموږ سره سره انجینیرینګ ده انجینیرینګ کې څه دي اولنې زموږ سره سره سیویل انجینیرینګ سیویل انجینیرینګ کې مطلب ستاسو د روډونو سره د پولونو سره او د بلډینګونو سره وستا کاری په دې کې به تکار کوي خپل دویم چې کوم دی هغه د میکانیکل انجینیرینګ په دې کې به د غړ هي ماشينري چې کوم د په دې سره وستا کاری او بل خبره په دې کې سره موږ سره د غړ انجنز دی په دې کې وستا کاری دریم فیلډ چې په دې کې په انجینیرینګ کې نو هغه سره الکتریکل انجینیرینګ دی په دې کې وستا د غړ پاور سټیشن سره کوم د چې بجلی جوړیږي هغه کې به د کاری او با الکترونکس کوم سامان چې دی هغه سره مطلب الکتریسيټي بجلی سره به الریس تا کاری په دې کې بل زموږ سره کیمیکل انجینیرینګ دی په دې کې انډستری کې وته کار کوي کیمیکل انجینیرینګ مطلب کم پروډکټ چې مخکې نه جوړ شوی دي کم لکه فار ایگزامپل د موږ سره سیمنټ دي مختلف کیمیکلز دي سچ هم دي په دنیا کې دا جوړ شوی دي په انډستری کې په دې کې به امپروومنت راولي خکې به یا به نوي نوي پروډکټس کې ډیزاین کوي په دې کې کیمیکل انجینیرینګ کار کوي بل کمپیوټر طرف ته نو په کمپیوټر کې زموږ سره سافټویر انجینیرینګ دی سافټویر طرف ته به ته مختلف اپس جوړولای شي د فیسبوک په شان ته د واتس اپ په شان ته یا د یو خاص کار لپاره یو خاص شی جوړولای شي یا گیمینګ طرف ته تللی شي دا شان آی ټی دا انټرنیټ سره کنیکټیویټي راولي کنیکټیویټي سره تعلق ساتي ای آی ارتفیشل انټيليجنس تاسو ګورئ نن سبا ارتفیشل انټيليجنس چیټ جی پی ټی شو دا شان فیسبوک والا چې کوم میټا ای آی دی یا بروک ایلن مسک والا چې کوم دی مختلف پلیټ فارم راوتی دي او د خلکو کار څه کړی آسان کړی دی ویډیوز جوړي ایمیجز جوړي تعالی مطلب کې په ټیکس کې تعالی ریسرچ کې مختلف ته چولم تور کې مختلف ټاپکس باندې تعالی څه کې اسانتیا راولي نو ارتفیشل انټيليجنس ډېر زیات نوې فیلډ او ډېر ښه فیلډ ده بل موږ سره ډیټا ساينس ډیټا ساينس چې کوم دی په کمپیوټر کې دی او د څه کې مختلف تاسو د انفارمیشن په هر ځای کې موجود دي خو یو کس دا غینه نتیجه نشي راوسته لکه فار ایگزامپل دلته یو څه خبرې لیکم دلته می اف ولیکو دلته می علي ولیکو دلته می سو ولیکو 35 ولیکو دلته می 2005 ولیکو نو تاسو چې دې مطلب سره 2002 ملته ته چې دې څه مطلب دی سړی ته انفارمیشن پوښتنه چې دا ده خو د دې مطلب سره دا ډیټا وسکول غواړي ارینج کول غواړي په ترتیب کول غواړي په گرافیک په هر څه کې کدا دا ټیبل کولی کوم دی خو کوم چې اف نمبر چې کوم دی هغه سره نومي سره علي دی او بیا سره کوم د ایج سره 35 او د کله پیدا شو ده په 2002 کې فار ایگزامپل دا مې د ترتیب مولور کو په ټیبل کې مولیکل نو دا ډیټا اساس شو ارینج شو نو دا چا کاری ډیټا سوري دا ډیټا ساينس والا کاری په دې طریقه باندې څنګه ډیټا ارینج کوي نو دا هم زموږ سره ښه فیلډ دی د دې نه علاوه نو راځو دریم فیلډ طرف ته هغه د پیور ساينسز پای کې فزیکس کیمستري بایو او میتھس ته تاسو به د حواله سره په مختلف ځایونو کې لیدلي د فیوچر سکوپ سره ته یا ټیچینګ کې یا به ریسرچ طرف ته ځین دا وکونه ته په دې کې پیور ساينسز په دې فیلډ کې کولای شي بل څلورم فیلډ هم سره د کامرس طرف ته تللی شي پای کې بی بی اے د بزنس مینجمنت طرف ته تللی شي سی اے اکاونټینګ مطلب ته اکاونټینګ جوړېدلی شي اکنامکس طرف ته تللی شي اکنامکس مطلب تجارت طرف ته تللی شي پای کې د ملک پالیسیانې هم جوړول شي انټرنیشنل پالیسیانې مایکرو فاینانس ته بیا دغه سره میکرو اکنامکس ته مایکرو اکنامکس مختلف د دې کې شیزونه راځي نو هغه ته تللی شي پالیسیانې هم جوړول شي او تجارت طرف ته تللی شي بانکینګ اند فاینانس طرف ته تللی شي ته بانک کار کول شي مختلف بانکونه منیج کول شي یا دغه اکاونټونه خلکو له جوړول وغیرہ دي او فاینانس یا ته انویسټمنټ کې پس ځای کې تجارت کې ته پیسې لګي وغیرہ نه دې طرف ته پدې کې څه تللی شي دا کامرس هم ډیر زیات سره ښه فیلډ لکه ته طرف ته راځي بل فیلډ چې کوم دی هغه د آرټس اینڈ هیومانیټیز په دې کې د موږ سره اولنې دی لا مطلب ته جج جوړېدی شي ته وکیل جوړېدی شي هغه طرف ته لیګل طرف ته تللی شي بل پولیټیکل ساينسز مطلب ته سیاست طرف ته تللی شي نو ملک سیاسي پالیسیانې جوړول شي انټرنیشنل لیول باندې تللی شي مطلب سیاسي یا پالیټکس ورته موږ وایو هغه طرف ته تللی شي بل چې کوم دی جرنالیزم ان میډیا تاسو ولدلی نیوز چینلز دی په سوشل میډیا طرف تللی شي ته په جرنالیزم او په میډیا کې کار کولای شي مطلب زما د خبرې دا ده چې ته صحافي جوړېدی شي بل فیلډ چې کوم دی هغه څه دی سایکالوجي مطلب ته د انسان خویونه سټډي کولای شي هغه بیهیویر طرف ته تللی شي دغه مایند طرف ته تللی شي نو سایکالوجي هم ډېر زیات ښه فیلډ دی زما ډېر زیات خوښ دی بل چې دی سوشیالوجي مطلب ته ده یو معاشري کلچر د هغو ثقافت د هغو رواجونه د دې حوالې سره ته سټډي کولی شي د دې هم ډېرې زیاتې فایدې د ملک په لیول د سوسایټي په لیول یا
ته بهر ته تللی شي انټرنیشنل باندې ډېر زیاتې فایدې دې راوړي. ته مختلف کلچر سټډي کې نو تا ته پته ولګي د هغو خویونه څه دي، د هغې مطابق ته بیا د هغو فیصلې هم څه کولی شي ارینج کولی شي. بل چې کوم دی هغه دی لینګویج اینډ لیټریچر. مطلب ته لینګویج طرف ته تللی شي، ته پښتو اخیستی شي، ته اردو اخیستی شي، ته انګلیش اخیستی شي، ته چاینیز اخیستی شي، ته جرمن اخیستی شي، کوم لینګویج چې دوی خوښوي نو په هغې کې ته مخکې تللی شي او د هغو لیټریچر ایکسپوز کولی شي، کتی شي دنه چې څه دي پکې هغه ته څه ورو ورو ډسکور کوه او ځان پرې پوهوه او مخکې په دې کې په دې ټول فیلډ کې ته څه ګوره ټولو مخکې انټرست ګوره. هلته مونږ په سر کې لیکلی چې ته خپل څه ګوره انټرست شوق پکې ګوره چې ته کوم یو فیلډ خوښ دی چې بیا ته هغه فیلډ ته لاړ شي، ته سبق وایې، ته پکې څه کار کوې نو تا له به څه درکوي مزه درکوي. اخره کې دلته راځو، دلته ما یو څو خبرې لیکلي دي. یو دا ډیپلوما، بل څه شی دی فریلانسینګ، بل څه شی دی بزنس دی. نو ټول نه مخکې کتئ چې د یو فیلډ ته هم زه نه ځم، هېڅ مې نه دی په کار، یو سبق هم نه مې مخکې نه ځم. نو اسانه خبره څه ده، ته یو وړوکی ډیپلوما وکړه، شارټ کورس طرف ته بیا لاړ شه، وړې کورسونه وکړه، کم ټایم به دې کم ولګي خو تا سره به څه نه څه سره شي، سکل به در سره لاړ شي، ته به څه نه څه جواب بیا کولی شي، مخکې ځان پرې ساتلی شي. که چېرته په تا باندې داسې وخت راشي تا ته څه ضرورت دی، پیسو میسو ضرورت دی، ته به ځان بیا څه کولی شي ساتلی شي. د هغې نه علاوه فریلانسینګ طرف ته هم تللی شي. دا سکل چې تا زده کړو، ډیپلوما دې واخیسته او تا یو سکل زده کړو، تشه ډیپلومې نه څه به زده کړې. فار ایگزامپل تا ګرافیک ډیزاینینګ زده کړو، دغه شان فایور ته لاړ شه، اپ ورک ته لاړ شه، فریلانسینګ مارکیټ ته لاړ شه، دا آنلاین لوګوز جوړوه، خلکو له بینر ډیزاین کوه، پوسټ ډیزاین کوه او پیسې ترې څه کوه اخله. په دې اخره کې ما یو ټکي لیکلی دی بزنس ورته وایي. څه ورته وایي؟ بزنس. دلته په دا بزنس په دې کې هم راځي، خو ما دلته ځکه لیکلی دی چې داسې کسان پکې چې هغوی زه یو ډیپلوما هم نه کوم، یو ډیګري هم نه اخلم، یونیورسټۍ ته هم نه ځم او کالج ته هم نه ځم، 12 مې پاس کړو، بس دا ډېر شی دی. اوس څه کوم بازار ته ځم او ځان له په کرایې باندې دوکان اخلم او څه سټارټ کوم، بزنس سټارټ کوم، یا ځانه ګاډۍ لګوم، د ټماټرو بزنس سټارټ کوم، یا ځانه دوکان کې د موبایل دوکان سټارټ کوم، یا ځانه د لیپټاپ دوکان سټارټ کوم، یا د کتابونو دوکان سټارټ کوم، یا د کپړو دوکان سټارټ کوم. خو مطلب دا هغه دی چې څه کوم اوس بزنس طرف ته ځم. نو بالکل تللی شي او ډېر ښه سوچ دی بزنس طرف ته څه کړه لاړ شه او ښه په ترقۍ پکې لاړ شه. په بزنس کې همیشه څه پیسې، که ستا صرف پیسې پکار نو بزنس خو ډېر زیات ښه دی، عزت پکې هم دی او پیسې پکې هم دي، دواړه دي پکې. که د تعلیم طرف ته راځم داسې نه یم چې په دې کې پیسې نشته یا پکې عزت نشته یا پکې عزت ډېر دی او پیسې پکې ډېرې دي، د دې خبره نه کوم. خو تعلیم کې به دې وخت خامخا لګي، وخت به ورکوې، کار به ډېر کوې، دلته به هم ستا وخت لګي په بزنس کې، خو دا ډایرکټ د پیسو حساب کتاب دی. دلته په تعلیم کې چې کوم دی مخکې به څه زده کوې، بیا په هغې باندې محنت کوې، بیا به ځان له یو مقام جوړه، بیا به جاب شروع کوې، نوکري به کوې پردی. د هغې نه وروسته کېدای شي که ته یو داسې مقام ته ورسې په آخر کې بیا څه شروع کوې، بزنس شروع کوې. خو دې بزنس کې او په دې تعلیم والا بزنس کې بیا لږ ډېر څه فرق موجود دی. نو دا زما د طرف نه تاسو دپاره یو غټ لیکچر و چې په دې کې تاسو وګورئ، خپل فیلډ څه کوئ سرچ کوئ، کوم سره تاسو شوق یې هغې طرف ته څه کوئ لاړ شئ. خو اولنۍ خبره انټرست پکې خپل خامخا ګورئ. بیا په آخره کې چې کله ته یو داسې فیلډ ته لاړ شې چې تا ملګري ورته صرف چې د ملګرو دپاره لاړ شې، یا په تا باندې مور پلار زور راولي، یا ورور زور راولي، یا د معاشرې چې کوم ټرینډ هغې طرف ته لاړ شې، بیا پکې مسله دا چې ته خو یو کال 2 3 4 5 ډیګري پکې هم واخلې، خو بیا دې پکې شوق نه، بیا چې ته کله مخکې ځې هغه فیلډ ته لاړ شې، ستا فیلډ شو اوس ته پکې بیا کار کوي، یا انډسټرۍ ته لاړ شي یا هر طرف ته لاړ شي، نو بیا به تا هغه کار مزه نه درکوي. نو همیشه اولنۍ خبره څه انټرست، په خپل شوق چې ستا د څه سره هغې طرف ته لاړ شه. الله حافظ.